بانک مرکزی افغانستان یگانه مرجع مسئول و نهاد که در امر طرح و تطبیق سیاست‌های پولی کشور دخیل است، همواره سعی و تلاش نموده تا با استفاده از ابزار و امکانات دست داشته به خاطر رسیدن به اهداف خود که یک از این اهداف عبارت از تامین و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی می باشد، به گونه مؤثر و مناسب اقدامات لازم را انجام داده است. در سالی که گذشت متحول‌ها و شاخص‌های مهم پولی اهداف تعیین شده در این قسمت موفقانه به دست آمد و عرضه پول به شکل مؤثر مدیریت گردید. در این حال در قسمت دسترسی به ذخایر ارزی هم تلاش‌ها و اقدامات لازم انجام شد و بانک مرکزی به تلاش‌های خود ادامه داده است. بر اساس ارقامی که از اداره ملی احصایه و معلومات به دسترس ما قرار گرفته، در ماه سرطان سال جاری نرخ تورم به اندازه منفی 6.6% می باشد، در حالی که سال گذشته در عین دوره نرخ تورم به اندازه منفی 9.1% بوده است. به اساس روش محاسبه اوسط نرخ تورم، البته نرخ تورم در یک سال گذشته منفی 8.4% بوده، در حالی که یک سال قبل از آن به اندازه 4.8% بوده است که ارقام نشان دهنده سطح پایین تورم و بودن تورم در یک حالت مطلوب است که خوشبختانه در نتیجه اقدامات بانک مرکزی افغانستان و سایر جوانب ذی دخل ما توانستیم که نرخ تورم در یک حد مطلوب داشته باشیم. در این حال پول افغانی در سالی که گذشت از ثبات نسبی بهتری برخوردار بود. قسمی که دیده میشه در سال گذشته اوسط نرخ فی دلار امریکایی در مقابل افغانی در حدود 72 افغانی بود، در حالی که سال قبل آن اوسط فی دلار امریکایی در مقابل افغانی به اندازه 87 افغانی بود که خوشبختانه بیانگر افزایش بیشتر از 17% ارزش پول ملی ما می باشه که در هر دو مورد خوشبختانه در نتیجه تطبیق مؤثر سیاست پولی هم در عرصه ثبات پول ملی و هم در عرصه پایین نگه داشتن سطح تورم دستاوردهای بهتر و ملموس ما داشتیم که اگر مقایسه شود با پول کشورهای همسایه و سطح تورم در منطقه، خوشبختانه افغانستان در یک موقعیت خوبتر قرار دارد که به جزئیات ارقام کشورها نمی‌پردازیم. یک از مکلفیت‌های دیگر بانک مرکزی عبارت از تامین سیالیت و نقدینگی در کشور است. خوشبختانه در سالی که گذشت سیالیت و نقدینگی در سراسر کشور به گونه مؤثر و لازم تامین گردید که در مرکز و ولایات خوشبختانه که مشکل خاص رونما نگردید، بسیار به شکل درست و خوب مدیریت گردید و قسمی که اشاره شد در سخنهای مناسب بانک مرکزی، در سالی که گذشت بانک مرکزی توانست که مقادیر قابل ملاحظه پولهای مندرس از دوران خارج بسازه جهت رفع مشکلی که هموطنان ما به او دچار بودند و مبالغ از بانکنوت‌های جدید هم عرضه شد و تعویض صورت گرفت و این روند کماکان ادامه دارد. د بانکوالۍ سکتور د هر هیواد د اقتصاد یو له مهمو ستنو څخه دی. بانکي فعالیتونه په بیلابیلو برخو کې لکه په اداینو کې اسانتیاوې، د امانتونو جذب، د پیسو لیږد او داسې نورو مالي خدمتونو او د اقتصادي سکتور د بیلابیلو برخو په تمویل او د اقتصادي پراختیا، ټولنیزې هوساینې او د کارموندنې په وده کې اغیزناک رول ترسره کوي. دې ټکو ته په پام سره د افغانستان بانک ژمن دی چې د هیواد د بانکي سکتور د پراختیا او پرمختګ لپاره کار وکړي او له دې لارې د هیواد په اقتصادي رغونه کې خپل مثبت رول ترسره کړي. په تیر یو کال کې د افغانستان بانک توانېدلی چې د بانکي سکتور په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي چې په لاندې ډول ورته اشاره شوې ده. د محدودیتونو د کچې کمیدل،
د افغانستان بانک د اسلامي امارت تر بیا ځلې فتح وروسته په سوداګریزو بانکونو کې د خلکو پر اماناتو یو شمېر محدودیتونه رامنځته کړل. د دې محدودیتونو د رامنځته کولو موخه د بانکي سکتور ثبات او د چارو ښه مدیریت و. لله الحمد دا چاره د دې لامل شوه چې بانکي سکتور ټینګښت پیدا کړي او کارونه په ښه ډول مدیریت شي. د محدودیتونو دا کچه په پیل کې 400 امریکایي ډالر ټاکل شوې وه. د څه وخت په تېرېدلو سره په تدریجي ډول 600 او بیا 1000 امریکایي ډالرو ته لوړه شوه. همدارنګه د افغاني حساب لرونکو ته په اونۍ کې 10,000 50,000 او بیا 80,000 افغانیو ته لوړه شوه. لکه څرنګه چې د افغانستان بانک له درنو هیوادوالو سره اشمنه کړې وه چې د بانکي سکتور په برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي او د درنو هیوادوالو پر اماناتو به د محدودیتونو کچه راکمیږي، په دې کال کې پر خپله ژمنه عمل وکړ او په سوداګریزو بانکونو کې پر اماناتو د محدودیتونو کچه راټیټه کړه. همدا شان په روان کال کې د محدودیتونو د کچې کموالی نور هم پرمختګ کړی چې د پیسو ویستلو کچه د ډالري حساب لرونکو لپاره په اونۍ کې 2000 امریکایي ډالرو ته او د افغاني حساب لرونکو ته 150,000 افغانیو ته لوړه شوه. هڅه مو دا ده چې شته محدودیتونه په بشپړ ډول ختم تر څو درانه هیوادوال وکولی شي چې له محدودیت پرته خپلو حسابونو څخه پیسې ترلاسه کړي. اوس مهال په انفرادي بانکي حسابونو کې د پیسو ویستلو مبلغ په اونۍ کې له 80,000 افغانیو څخه 150,000 افغانیو ته لوړ شوی او همدارنګه ډالري حسابونو کې په اونۍ کې له 1000 امریکایي ډالرو څخه 2000 امریکایي ډالرو ته لوړ شوی دی. انفرادي بانکي حسابونو کې د پیسو ویستلو مبلغ په میاشت کې له 250,000 افغانیو څخه 15,00,000 افغانیو ته او همدارنګه په ډالري حسابونو کې له 3,000 امریکایي ډالرو څخه 6,000 امریکایي ډالرو ته لوړ شوی دی. شرکتي حسابونو کې د پیسو ویستلو مبلغ له 5% څخه 10% ته لوړ شوی دی، په دې شرط چې یاد مبلغ په میاشتني ډول له 2,00,000 امریکایي ډالرو یا یې معادل په افغانیو څخه لوړ نشي. له دې وړاندې دا محدودیت 1,00,000 امریکایي ډالر وو. هغه انفرادي بانکي حسابونه چې بیلانس یې له 20,000 امریکایي ډالرو یا یې معادل په افغانیو څخه پورته نه وي د ویستلو لپاره یې هیڅ ډول محدودیت شتون نه لري. او هغه شرکتي بانکي حسابونه چې بیلانس یې له 10,000 امریکایي ډالرو او یا یې معادل په افغانیو څخه پورته نه وي د یاد مبلغ د ویستلو لپاره هیڅ ډول محدودیت نشته. د یادولو وړ ده چې د فتح څخه وروسته په بانکونو کې د خلکو پر د اماناتو په ویستلو هیڅ ډول محدودیت وجود نه لري. بر اساس قانون صرافی و خدمات پولی تا کنون بیش از 2400 صرافی و خدمات پولی بدون جواز در هماهنگی با ادارات زیرت تثبیت و اجرات لازم صورت گرفته. بر علاوه طی سال گذشته برای 149 شرکت صرافی خدمات پولی و برای بیش از 309 نمایندگی جواز فعالیت صادر شده است. شرکت های صرافی و خدمات پولی مجوز در افغانستان بانک می توانند با رعایت شرایط در افغانستان بانک و معیارات بین المللی در قسمت تبادله و حواله پول فعالیت نمایند و نمی توانند که پول امانات مردم را تحت هر نام دریافت و نگهداری نمایند. به این منظور کنترل لازم وضع و اقدامات مقتضی صورت گرفته است. همچنان به منظور بهبود در اجرات تطبیق بهتر قوانین و ارتقای ظرفیت مسلکی در سکتور صرافی و خدمات پولی برای بیش از 1400 کارمند شرکت‌های صرافی و خدمات پولی برنامه‌های آموزشی فراهم گردیدند. بخش دوم، موسسات پول الکترونیکی. از آنجایی که شما بهتر می‌دانید موسسات پول الکترونیکی می‌تواند نقش مهم و برجسته در پرداخت‌های الکترونیکی و کاهش استفاده از بانکنوت‌ها داشته باشد. جای افتخار است که اکنون خدمات پولی الکترونیکی در تمامی ولایات کشور فراهم می‌گردد و این یک بدیل خوب برای استفاده از پول کاغذی یا بانکنوت است.
در افغانستان بانک در نظر دارد که در چند سال آینده خریداری ها، جمع‌آوری عواید و سایر پرداخت ها به شکل الکترونیک صورت گیرد. به این منظور ما توانستیم تا اکنون به 6.3 پول الکترونیکی جواز صادر کنیم. همچنان در افغانستان بانک در نظر دارد تا به منظور آگاهی عامه و توسعه و ترویج استفاده پول الکترونیکی استراتژی مشخصی را تدوین نماید. کار روی این استراتژی عملاً آغاز گردیده. با عملی سازی این استراتژی آگاهی مردم و نهادهای دولتی در خصوص استفاده این خدمات افزایش می‌یابد. مردم ما می توانند بلها به شمول تعرفه، فیس و مالیات را عند الموقع بدون ضیاع وقت و با استفاده از موبایل های شخصی خیش پرداخت نمایند. مشتریان می توانند حواله های داخلی را حتی بدون کمیشن، بدون ضیاع وقت از طریق تلفن های همراهشان انجام دهند. سهولت جهت خرید در سوپرمارکت ها، فروشگاه ها، هتل ها و سایر دکاکین فراهم می گردد. که بعد از این انشالله هیچ شهروند به خاطر پول تحویلی از ادارات دولتی عوایدی که از جمله پاسپورت است، تذکره است و باقی 64 واحد بودجویی که عواید برای دولت میارن، اونا در قطارهای طولانی انتظار بکشن. اونا میتونن به تمام بانک ها و نمایندگی های بانک ها مراجعه کنن و از اوجا تحویلی تعرفه خود را انجام بدن و یک چالش بزرگی که در روی ما بود الحمدلله او به حل و فصل رسید.